سلام علیکم. زه رحمان الله ګربز. که تاسو غواړئ چې د کرکټ معلومات تازه معلومات ترلاسه کړئ، وی آی ټي کرکټ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک کړئ. مننه. د وی ټي کرکټ یا هم د یاران ټي وي یوټیوب چینل خوږو او معززو مینوالو السلام علیکم. ملګرو، په نننۍ همدغه ویډیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی او په آی پی ایل کې ځلیدونکی لوبغاړی مجیب الرحمن درته میلمه کړی دی، چې ملګرو له مجیب الرحمن څخه موږ پوښتنې لرو چې دی به موږ ته ځواب راکوي. نو ملګرو، له تاسو څخه هیله کوو چې د وی ټي کرکټ یا هم د یاران ټي وي یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او همدغه ویډیو در سره لایک کړئ. نو راځو مجیب الرحمن ته. ښاغلی مجیب الرحمن، تاسو ته په همدغه ویډیو کې ښه راغلاست وایو. ستړی مه شئ. سړی مشه ښې جوړ تکړه سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ، او اورېدونکي ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. ډیره مننه مجیب الرحمن چې زموږ بلنه مو ومنله او راته حاضر شوې. مجیب جان، د لومړۍ پوښتنې په ډول باید وپوښتم چې کرکټ سره مو له کومې وخت راهیسې مینه پیدا شوه او تاسو وغوښتل چې کرکټ لوبې وکړئ؟ دا چې کله افغانستان 2010 جام ته ووتو ویسټ انډیز ورلډ کپ ویسټ انډیز کو، نو ما هغه راسه کرکټ پیل کو، نو ما هغې راسه کرکټ شروع کړی دی. نو اوسه پورې بس کرکټ کوم. مننه مجیب جان، واقعا چې تاسو ډیر ژر د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړو او یو ستوری شوې. نو مجیب جان، دا راته ووایه چې ستاسو لومړنی روزونکی څوک و چې تاسو ته یې روزنه درکړه، چې په کومه موده کې مو داسې یوې لوبې نندارې ته وړاندې کړې چې د خلکو د هرکلي سره مخامخ شي او د کرکټ وتلي لوبغاړي ګوته په غاښ شول، او تاسو مخکې هم همداسې ورو بالینګ کولو که چېرته تاسو تیز بالر وای؟ نو لومړي ځل یې بله ما چې کله کرکټ شروع کړی و، کلی که مې کرکټ کوو فسټ بالر وم. ملنګه غونده سټایل مې و. ډېر وخت یوه میاشت مې داسې ملنګه غونده بالینګ کوو. نو اکاډمي نورالي جوړه کړې وه کلي کې که نه. نو کله چې ما 2-3 سپین باله وکړل، نورالي ډېر خوښ شو د سپین بالونه. نو نورالي و چې 5 بال پرېږده سپین بال وکړه. نورالي ما سره ډېر هیلپ کړی دی. او بیا چې کله اکاډمي ته راغلم، اکاډمي کې ځای کې مجاهد زدران و. مجاهد ځان ته محنت را سره کړی دی. بیا کوچ سیف الله ځان ته محنت را سره کړی دی. داسې نور غټ کوچران لکه رئیس احمد زی، دولت احمد زی، سید رحمان ځان ته محنت یې را سره کړی دی. ډیره مننه مجیب جان. نو که مجیب هغه کومې لوبې وې چې تا ته یې د دومره زیات شهرت درکړ چې تاسو 19 کلنې لوبډلې ته لار پیدا کړه؟ په ګیزې اول 16 ما 17 ما ټاپ کو. ریجن مو ټاپ کو، ولایتي مو ټاپ کو. نه هغه نزه شو ولایتي مې چونه ولایتي مو ټاپ کو. شپږیز ته راغلم. شپږیزه کې اول میچ کې چانس راکو نوروز حاجي صاحب نوروز چانس راکو. نو هغه چانس نه ما ګټه پورته کړه. نو ما شپږیزه کې ټول میچونه وکړل. نو بس هماغه راسه بس ما ته ډېر غټ چانس میلاو شو د افغانستان په کرکټ کې. مننه مجیب جان. تاسو که د هغې لومړنی سفر په اړه اوریدونکو او لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو په هغې کې سرالینکا ته لاړ وای او د اشیا کپ لپاره په هغې سفر کې مو پاکستان 19 کلنې لوبډلې ته ماتې ورکړه. ډېر ښه. مونږ یوه میاشت 2 میاشتې مونږ په انډیا کې ممبئی کې کیمپ تر پیل کړی و. نو هغه کیمپ و د ایشیا کپ دپاره، انډر 19 ایشیا کپ دپاره. نو مونږ انډر 19 لپاره هغه سریلانکا ته لاړو ایشیا کپ. اول میچ د بنگلادیش او بنگلادیش په خلاف میچ وبایلو. دویم میچ پاکستان سو مونږ پاکستان د وړوکی ټیم نه دی، پاکستان انډر 19 پول ممبرشپ دی. نو مونږ هغه ټیم ته ماتې ورکړه. پاکستان ټیم ته مونږ ډېر خوشحاله وو. پاکستان غونته ټیم مو سنګاپور هم ښه ټیم و. بس مونږ ایشیا کپ کې هماغه ټیمونه و. پاکستان غونته فول ممبرشپ ټیم دی. مونږ هغه ته ماتې ورکړه. نو مونږ ډېر خوشحاله وو. دا افغانستان کرکټ بورډ هم خوشحاله وو. ډیره مننه مجیب جان. کله چې پاکستان سوپر لیګ یا پی اس ایل ته افغان کرکټ بورډ معرفي کړی، څه احساس مو کولو؟ ځکه ستاسو لومړنی ځل و چې بهرني لیګ ته معرفي شوي یاستئ. کله چې ما د اول ځل پېښور زلمي ټیم یې کله هلکان یې اخیستل، نو بولۍ ته وړاندې کول، نو ما سوچ وکړو چې یاره که پېښور زلمي ټیم کې وې نو سمي څه ووینې، یا فریدي څه ووینې، یونس خان څه ووینې. نو ما دا سوچ کوو. خو زه چې کله جلال آباد کې 19 کیمپ هلته لاړم، ما دا فکر ونه چې زه پېښور زلمي سره وم. خو ما ذهن کې دا ویلي و کاشکې زه وای هلکانو ته به م ویل. کله هغه جلال آباد کې 19 کیمپ و، بس زنګ راغی چې پېښور زلمي ټیم ته روان یې او پاسپورټ یې راولېږه. نو زه ډېر خوشحاله یم. هغه ارمان مې پوره شو. نو بس زه کله اول ځل لاړم هلته هلکانو سره مې ولیدل. ورسېدم ایرپورټ ته. ایرپورټ نه بیا لاړم
هلته منیجر راغلی و ایرپورټ ته، ایرپورټ نه ډایرکټ لاړم هوټل ته، هوټل کې هلته ټول هلکانو سره مې ولید، همالته هلکان ناست وو، نو ټولو سم ځانونه معرفي کړل، نو زه ډېر خوشحاله شوم. سم یې مې وویل افریدي، نو ټولو سم چې کله ولیدل نو زه بیخي زیات خوشحاله شوم. ډیره مننه مجیب، تاسو خو پی اس ایل ته لاړئ خو په همدغه لیگ کې مو کومه لوبه ونه کړه، مطلب میدان ته ښکته نه شوئ، خو بیا هم یو څه به مو ترې زده کړي وي، نو دا راته ووایئ چې څنګه و دغه سفر مو، دغه سفر څخه تاسو څه زده کړل؟ زه ډېر خوشحاله وم چې دومره کم عمر کې دا رقم غټ پلیران سره لیدل، نو ما خپل محنت کړی دی، نو زه انشاءالله خپل محنت جاري ساتم. نو زه ډېر خوشحاله وم کله چې هلته ورسېدم، دی ما کومه رویه چې ولیده ما سره یې کوله، ښه سلوک، سپورټ، تشویقوله مې، عین معنا هر څه یې راښودل، فیلډ او بالینګ چې یې و نو دی به راښودل، نو زه یې ډېر تشویق کولم. ډیره مننه. که دا راته ووایي مجیب جان چې تاسو په لومړي ځل په نیټ کې بالینګ وکړ، نو کوچ او نورو لوبغاړو څه درته وویل او څنګه یې وارزولې او کومې مشورې تاسو ته درکړې یا نه؟ ماشاءالله ما چې کله لومړي ځل باندې نیټ کې بالینګ کوو، هما کوچ اکرم همې ډېر امپریس کړی و، حفیظ، سمی، سمیولز او افریدي، نو زه ډېر خوښ شوم، نو ډېر یې تشویق کوم چې ماشاءالله ډېر ښه بالینګ کوي، نو زه ډېر خوشحاله وم. دغه کومو لوبغاړو چې نومونه دې واخیستل دوی تا ته کومه مشوره درکړه یا نه چې مطلب تاسو دا ډول بالینګ وکړئ یا دا څه مشوره یې درکړه که تاسو پوره وئ؟ ما چې کله نیټ کې بالینګ کوو ما د څه نه دي راښودلي، ما بډۍ، بیلنس، بالینګ ټول برابر و، نو ما د داسې څه نه دي راښودلي، دی وایي چې ټول لکه جوړ یې که نه مکمل بالینګ لی طرفه. نو دی کله میټینګ کوي، یو وړوکی میټینګ چې کله میچ به وي، میچ نه مخکې مو میټینګ وکړو وړوکی، نو غټ میټینګ، نو زه ډېر خوشحاله یم دی سره میټینګ کې کېناستم، ډېر څه زده کړل، او دی چې کله میچ و مقصد ګټی او دی رویه مې ولیده، دی په هغه کې څه رقم دی، پلیران غوسه کوي نه کوي، میچ بایلي هغه حالت کې څنګه وي، فیلډر نه بال میچ شي، کیچ میچ شي، نو دغه رویه مې ولیده، سپورټ کوي که غوسه پکې وي. ډیره مننه مجیب جان. یو بله پوښتنه، د نړۍ په لوبغاړو او افغان لوبغاړو کې د چا لوبې تا ته ډېر خوند درکوي او څوک ستا د خوښې لوبغاړي دي؟ د نړۍ په لوبغاړو کې مې ډیرن سمي ډېر خوښېږي، او د افغانستان په کرکټ کې مې نبي ډېر خوښېږي، محمد نبي. دا خو ستا لپاره ډېر ښه چانس و ځکه چې پی اس ایل کې مو د ډیرن سمي سره ولیدل، خو مجیب جان دا راته ووایه چې ولې د خوښې لوبغاړی د ډیرن سمي سره ولې دومره زیاته مینه لرې، که موږ او د وی ټي کرکټ یا هم د ایران ټي وي یوټیوب چینل مینوالو ته دا معلومات ورکړي؟ ډېر خوشحاله وم چې کله ډیرن سمي سره مخامخ شم، ما دا ارمان و زه به ډیرن سمي سره کله مخامخ کېږم. سمي ما په دا ډېر خوښېږي ډیرن سمي چې ډېر ښه رشاندي فني انسان دی که نه، جالب حرکتونه پکې کوي ګراونډ کې، نو خلکو سره ځان ته رویې کوي، هر یو سره ځان ته فني هغه کوي که نه، ټوکې کوي ګراونډ کې، ما ډېره خوښېږي، نو ځکه ما ته ډېر خوند راکوي. حتی د نمبر شرټ نمبر ډېر خوند راکوي، ما شرټ نمبر هم اتات یادوي، نو ډېر خوند راکوي. ډیره مننه مجیب جان. اوس به راشو ستا د ژوند خوږه خاطره د کرکټ په ډګر کې باید مونږ ته ووایې. زما دپاره دا ډېره جالبه خبره وه چې کله زه نیشنل ټیم کیمپ ته واخیستل، په هندوستان کې کیمپ و، او هغه نه بعد ما دا بیخي فکر نه کوی زه به پی سی ایل ته ځم، نو ما دپاره ډېره غټه خبره وه، پی سی ایل ته واخیستل شوم، ډیرن سمي سره مې ولیده، ما دپاره ډېره جالبه خبره وه. ډیره مننه مجیب جان. نو دا راته ووایه چې په زړه کې مو لوی ارمان څه و، آیا پوره شوی دی یا نه؟ زړه کې مې ارمان دا دی چې افغانستان دپاره ښه نیشنل ټیم ته لاړ شم، افغانستان دپاره کپونه راوړم، جام راوړم، غټ میچونه وګټم، او پی سی ایل ته لاړ شم، آی پی ایل ته لاړ شم، سی پی ایل ته، بی پی ایل ته، دا د ما دپاره ډېره غټه خبر ده. زه دا ارمان مې دی چې زه هغه ته لاړ شم، محنت به کوم انشاءالله ځم به. بالکل مجیب جان وایي چې د هر چا ارمان الله ور پوره کوي، نو ستاسو ارمان هم الله پوره کړی دی. نو مجیب جان که زموږ د وی ټي کرکټ یا هم د ایران ټي وي یوټیوب چینل مینوالو ته کوم پیغام لرې نو مهرباني. تاسو څخه ډېره ځانګړې مننه چې په دا ګرمۍ کې ځان ستړی کو، موږ سره مرکه وکړه. ته مې دا پیغام دی چې خپله ملي لوبډله په دعاګانو کې یاده ساتي او تشویق کړي. نو ډېره مننه مجیب الرحمن چې موږ ته حاضر شوې، له موږ سره مو یو څو خوږې خبرې وکړې، نو له تا څخه ځانګړې مننه. د وی ټي کرکټ یا هم د ایران ټي وي یوټیوب چینل خوږو مینوالو، بیا چې ستاسو پر وړاندې یو له نوي لوبغاړي سره یو نوی لوبغاړی تاسو ته میلمه کوو، هغې څخه پوښتنې کوو
تر هغې د الله په امان. نو تاسو هم راته په کمنټ کې ولیکئ چې په راتلونکي کې د کوم لوبغاړي سره تاسو د مرکه مونږ ولرو. تر بیا ښې شپې.